سلامونه دوستانو، شاکر سنګری منو یو ډېر افسوسناک واقعه د کوټ په سیول هسپتال کې رامنځته شوه چې پر ډاکټر مانو ناصر باندې یو ځوان تیزاب وپاشل. د معلوماتو مطابق چې په هغه کې 80% یوازې صرف د دې مخ سوځل شوی دی چې کوم ځوان تیزاب ورپاشلی و. د ډاکټرانو په وینا چې یوه سترګه یې بالکل زیرو شوې ده، نو 80% یې مخ خالي سوځل شوی دی، نور جسم یې دی وایي چې 15% سوځل شوی دی. د هغه وروسته دغه ډاکټره چې کومه ول سربراز بوکټي په امبولانس یا د جاز په ذریعه باندې کراچي ته استولې ده چې اوس په کراچي کې د حالات یې ډېر نازک بیانېږي او پولیسو هغه ملزم یا هغه کوم چا چې پر دې ډاکټره باندې تیزاب په سیول هسپتال کې پاشلي و هغه یې ویشتلی و، وژلی و. بیا د کوټې د ډاکټرانو له لورې احتجاج راغوښتل شوی و. دوی د پولیسو دا غوښتنه کړې ده چې دغه ملزم به تاسو ژوندی نیوئ، تاسو ولې مطلب دغه ختم کړی دی، ځکه دوی وایي چې زموږ سره هره ورځ دا واقعیت پیښیږي. د دې وجه باید معلومه شوې وای چې پر ډاکټر مانو ناصر باندې تیزاب ولې وپاشل شول.